د قرآن فضائل، د قرآن تلاوت، د قرآن تفسیر، د قرآن یادول دم عبادت ته لکه څنګه چې موږ د نور عبادات کوو. اوس لکه ساعت مخکې موږ مونځ وکړو که نه، نو دا مونځ ته د څه په نیت وکړو؟ عبادت په نیت که. د قرآن د تفسیر دم عبادت دی. دا اوس تاسو دلته ناستئ دم عبادت دی، او په دې باندې الله سبحانه وتعالی ناشنا اجر ورکوي چې هغه به تاسو واورئ انشاءالله. قرآن ویل، قرآن ترجمه، د قرآن تفسیر په زړه کې یو ناشنا اطمینان، سکون، راحت پیدا کوي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله یغ کسان چې ایمان راوړي او تطمئن قلوبهم بذكر الله، مطمئن کیږي د هغوی زړونه د الله په یادولو سره. الا بذكر الله تطمئن القلوب. لو یقینا د الله د یادولو سره چې د الله په ذکر سره چې زړونو ته اطمینان رسي، د الله غټ ذکر دغه د کلام یادول دي او دغه د کلام ته کېناستل دي. دا قرآن دا د الله حقیقي کلام دی، الله په خپله دا خبرې کړي دي. الله اکبر. زم چې د قرآن په فضایلو کې د یو فضیلت کافي دی، نور د ضرورت شته؟ یو سړی ماته چې د قرآن څه فضیلت دی، زم د الله خپلې خبرې دي. خبره ختمه شوه. دا کتاب دا چې ستاسو په لاسونو کې دی، دا چې ستاسو مخې ته پروت دی، دا د الله خبرې دي، حقیقي معنو سره د هغه ویلي دي، هغه دا خبرې کړي دي څنګه چې د الله د شان سره ښایي. او چې څومره ستا د رب العالمین سره محبت دي، دومره به ستا د هغه د خبرو سره محبت دي. او په دې باندې بیا یو مثال، خاوند په ښځه باندې میني، ولله المثل الاعلى. خو د مخلوقاتو نه خبره به دې کوم چې خبره واضحه شي. ښځه په خاوند میني، خاوند په ښځه میني، دوی د یو بل په خبرو نه مړي، د بچو په خبرو نه مړي، چې کوم ملګري باندې ډېر میني هغه په خبرو نه مړي. ولې؟ ځکه چې د مخامخ انسان سره محبت ډېر وي، دا په خبرو نه مړي. څومره چې ستا د رب العالمین سره محبت وي، دومره به ستا د هغه د کلام سره محبت وي. نو دا د الله حقیقي کلام دی، نازل کړی دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په واسطه د جبریل علیه السلام.